چې دا تا ته چا وي چې زه تللی یم یاره واپس درله راغلی یم د خپل خلوص او د وفا د وجې زه ډېر بلا خلکو لوټلی یم او دا چې د خپل سوري نه چغې وهم زه چا د ژونده یرولی یم او د چا دیوال ته اډانه ولاړ یم چا پسې شاته راغلی یم او بصر صاحب دا چې محفل کې غلی یم هایون په زړه باندې داغلی یم دغه نظم دی راځئ چې کونډې په دریاب له وکړو راځئ یتیمو ته چې اور ورته کړو چې بیا دا ستا په در کې سوال نه کوي په دوکانونو چې خیرات نه غواړي د خان حاجي صاحب نه چې څښاک نه غواړي چې د هر چا په خپو کې نه لوغړېږي چې د دې ځمکې په سر بوج جوړ نه شي چې د شتمنو بخانې ختمې شي چې د دې حق خلک په ډاګه وخوري چې مال او حال ولې تقسیم کړي داسې لکه چې جنګ کې غنیمت تقسیم شي لکه چې غله په قافله ولګي داسې وټاکئ جامې ترې واخلئ پیزار ته واخلي چې خپل به ګرځي هم ته د سره لوپټه لري کوي خطه سلیمو چې د زړه پیوشي ستا په خیرات زکات ته اور لګي تاسو خیرات نه چې توبه وستې ده تاسو زکات نه چې قسم خوړلې تاسو بلا پیسې پړمولې تاسو شرابو نه چاټې ډکوي تاسو زنا کوئ په فخر کوئ تاسو خدای نشته پیغمبر نه لري تاسو قرآن نه لري ډر نه لري تاسو لوړ وځ هم د محشر نه لري تاسو د چم کونډه د بچی په خاطر روټې د پاره خپل عزت نه خرڅئ ته بیا په دې کې وی چې حج لزما بیا د کعبې نه طوافونه کوي ډک دریا عبادتونه کوي هلته شیطان په کاڼو سله وبلي یا د زمزم په اوبو ولې لامبې حجر اسود باندې خوله سله لګې صفا مروه کې منډه سله وخي عمر صدیق ته سلامونه کوي هغه عمر چې تا حق خوړلې موږ د هغه بیت المال شاړ پرېښودو تا حدیثونو کې دا نه دي لوستې تا ته قرآن دا حکم نه دی کړی چې اضافي شي نو یتیم لی ورکه کونډو لی ورکه چې بدپیلې نه شي په معاشره کې تناسر جوړیږي ورځ په قیامت حساب کتاب به کیږي ستاسو به غاړې د غریب لاسونه تاسو د رب انصاف بیا ښه پیژنئ عزیره ټول دي د قرآن نه منکر که ستا په شعر باندې راویښ نه شو نو بیا بې ضمیره دي ضمیر نه لري بیا بې ضمیره دي ضمیر نه